یوه ورځ بوډا پنسل په لاس کې نیولی و، غوښتل یې چې د ژوندانه د خوږو ترخو خاطراتو په دفتر کې یو څو کلمې د ستړي ژوندانه اضافه کړي. په دې وخت کې د بوډا کوچنی لمسی بوډا ته متوجه شو. له ځان سره یې فکر کاوه چې بابا به مې څه لیکي، آیا زما په اړه به یې لیکي؟ په همدې وخت کې ماشوم د بوډا په لاس کې نیولی پنسل ته متوجه شو چې بوډا ورسره په ډېرې مینې لیکل کوي. بوډا د خپل لمسي پټ پټ لیدو ته پام شو. لمسی ته یې وویل، آیا ته کومه پوښتنه لرې؟ لمسی یې ځواب ورکړ، هو بابا جانه، تاسې غواړئ څه ولیکئ؟ بابا ورته وویل، غواړم د ژوندانه خواږه او ترخه خاطرات درته د یو یادښت په توګه ولیکم. بیا یې لمسی وویل، بابا جانه، دا پنسل چې مو په لاس کې دی، آیا دا د نورو پنسلونو څه توپیر لري چې تاسې ورسره داسې په مینه لیکل کوئ؟ بابا یې ورته وویل، زما ګرانه زوی جانه، دا پنسل هم د نورو پنسلونو په څیر دی، خو توپیر یې دا دی چې دا زما لپاره ځکه ځانګړی دی چې زه یې د شته 5 ځانګړنو په اړه پوه شوی یم. لمسی یې وویل، 5 ځانګړنې هغه څنګه؟ بابا ورته وویل، لومړی ځانګړنه یې دا ده چې ته کولی شي چې په ژوند کې دې ډېر لوی لوی کارونه ترسره کړي، خو دا مه هېروه چې یو لاس شته چې تا ته د دې لوی لوی کارونو د کولو هدایت کوي او تا ته سمه لاره ښیي او د هغې لاس نوم دی خدای. دوهمه ځانګړنه، ته کولی شي چې کله ناکله له لیکلو څخه لاس په سر شي او د پنسل نوکه تراش کړي تر څو په پایله کې تر ټولو قوي او تیز شي. زما بچیه، باید زیار وباسي، خواري وکړي تر څو تر ټولو څخه زیات راحته او آرامه ژوند ولري او تر ټولو څخه قوي واوسي. درېیمه ځانګړنه، کله کله په لیکلو کې کولی شي چې خپل ناسم لیکل دی د پنسل پاک په واسطه پاک کړي. ژوند درته دا اجازه درکوي چې د ژوند هره ناسمه او غلطه پریکړه او خبره یا کار دی پاک کړي او پر ځای یې سمه او مهمه پریکړه ونیسي. او 5مه ځانګړنه یې دا ده چې تل له خپل ځان څخه په سپینه ورقه یو اثر پرېږده. نو په ژوند کې دې د خپلو کړنو ته پام کوه چې له ځان څخه دې د نورو په وړاندې څه ډول اثر پرېږدي.